یعنی وټ نه مراد هغه دی چې مونږه څه کوو او مونږه چې په کمپنۍ یا په اداره کې څه هم کوو نو هغه مونږ دا یو ثبوت ورکو چې زمونږه مقصد څه دی. نو قصه مختصر دا شوه چې ولې یعنی وای نه مراد زمونږ یقین او مقصد دی او د څنګه یعنی هاو نه مراد هغه کارونه دي چې مونږه د خپل مقصد په حقیقت کې د بدلولو دپاره کوو او څه یعنی وټ د دغې کارونو نتیجه او ثمره ده. د مثال په توګه باندې مونږ چې څه هم کوو لکه مارکیټینګ شو، زمونږه پروډکټس شو، زمونږه سرویسز شو، زمونږه امپلایز سره رویه، اخلاق او کردار وغیره وغیره. کنکلوژن او خلاصه دا شوه چې یو کمپنی او اداره په شانتي د یو تکون ده چې په هغې کې د ټولو نه په ټاپ باندې د دغې کمپنۍ او ادارې لیډر ناست وي او د هغه لیډر یو ویژن او مقصد وي او د هغه نه لاندې ایگزیکټیوز وي یعنی هغه خلک چې د دغې لیډر د ویژن نه انسپایر شوي وي او هغوی کې دا صلاحیت موجود وي چې د دغې لیډر ویژن حقیقت ته بدلولو دپاره نظام جوړولی شي. خدای دې کړي چې د یو ادارې لیډر څومره هم با اثره شخصیت ولې نه وي خو هغه ته د داسې خلکو ضرورت خامخا وي چې د ده ویژن په حقیقت کې د بدلولو دپاره نظام جوړولی شي. د ټولو نه لاندې سطحه هغه د وټ یعنې د څه ده او دا د دغې نظام او د عمل په نتیجه کې چې څه څیز جوړ شي هغې ته مونږه وټ یعنې څه وایو، مثلا پروډکټس او سرویسز وغیره وغیره. نو ځکه خو سایمن سینک وایي چې خلک ستاسو سرویسز او ستاسو څیزونه دې دپاره نه اخلي چې تاسو څه جوړوئ بلکې دې دپاره اخلي چې تاسو د کوم مقصد دپاره سرویسز پرووایډ کوئ او زمونږه پروډکټس او زمونږه سرویسز زمونږ د مقصد یو ظاهري او مادي ثبوت دی. او کله چې هم مونږه د ولې یعنې د خپل مقصد نه شروع نه کوو نو خلک به چې څیزونه او سرویسز زمونږه اخلي نو د لاجیک په بنیاد باندې به اخلي او د جذباتو احساساتو په بنیاد باندې به هرگز نه اخلي. او همدغه وجه ده چې نه به مونږه ډېر ښه بزنس وکړی شو او نه به داسې یو اداره جوړه کړی شو چې هغه پوره دنیا کې خپل اثر پرېږدي چې هغه یو قوم یا ملک یا دنیا بدله کړی شي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.